والله دومره ورته خفه کېږم ځینې چې خو یا مې چې ژوند وژلی وای یا دای خدای پاک ورنه وخوستی وای د غم نه بخلو شوی وای. د مشکل چې شی دی دا وینو ته پیدا شو مریضي وینو ته پیدا شوله دغې اول په دغه ځینې درې وړې نکۍ وختې دا وینې چې دا غوټه غوټه شوي دي بیا هغه تخریدې پسې ډېرېدې ټول بدن یې ونیو. اوس درد دی ته درد ده کې سیز یا خوږېږي یا. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو یو پلار خپل اولاد دومره دردولی چې په دې توره شپه یې ان تر موږ راورسولو. اولاد درد ډېر سخت ده، انسان ډېر سخت دردوي. که خپل درد وي پروا هم نه کوي، خو کله د اولاد مشکل کې و په ستونزو کې دی او ته ورته ګورې او بېوسه وي دا تر ټولو سخت درد ده. خپله څه کاروبار کوي چې کې زه خپله د بیزم منډیه کې پنډتۍ به کوم. پنډتۍ به کوي ولته یا 30 یا 100 روپۍ وګټم خو خلخونار سپسېدو دلته د دار دی په دومره تکلیف سره وي شپه د ده سره په هغه ځا ورتېره کړم. عمر مې 33 کلن دی خو ټول د ده د لوسه مې ګیره سپینه شوه غمونه دردونه د دې لوسه په مو ډېر بوج وي ځکه چې یوه طرف ته په کې رغښي مصرف شي یوه طرف یې ده مصرف شي دا نشم زه برداشت کولی. کله چې دا دوایي چې دنه غوړې تو سره پیسې نه وي څومره خفه کېږي ورته په هغه وخت کې؟ والله دومره ورته خفه کېږم ځینې چې خو یا مې چې ژوند وژلی وای یا دای خدای پاک ورنه وخوستی وای د غم نه بخلو شوی وای. خو نه پیسې لرم نه کله یوه ته سترګه غړوم کله بل ته سترګه غړوم که چار روکړې خو ری کې که چار نه کړې 9 سپي 4 ورځې دار تېروي 15 ورځې دار تېر کړي او دوایي نه وي. د مشکل چې شی دی دا وینو ته پیدا شو مریضي وینو ته پیدا شوله دغې اول په دغه ځینې درې وړې نکۍ وختې دا وینې چې دا غوټه غوټه شوي دي بیا هغه تخریدې پسې ډېرېدې ټول بدن یې ونیو. کله چې بدن ونیو کوبل ته مې یوړو پېښور ته مې چې یوړو وایي چې دغه د زهر اوبه کېدو نه وجود کې بیا مې چې ویلو مو سره 80,000 روپۍ وي ته مې چې دا لرم نه لرم ورته وایي چې خوب دا نه کور نه کېږي دا 4-5 لکه روپۍ ته په مصرف نه کې ولته خو شخصي ډاکټران پیسې غواړي ورته مې دومره نه لرم هغه 40,000 بل چا وکړي 40,000 مې خپلې وې د ښځې ګاڼه مې خرڅه کړه هغه مې پسې یوړې نو 40,000 دوایي وکړه بیا مې ویر نړو ځکه چې پیسې وې نه پیسې شته نه سره چې زه دا پیسم نو نه کوم زه نه کوم وخی نه دی رحم وکړي. څومره مصارف کېږي دانې تقریبا؟ دانې 4-5 لکه کلدورې مصرف کېږي 4-5 لکه کلدورې مصرف کېږي 4-5 لکه کلدورې تقریبا داسې وښایه چې 1,20,000 1.5 لک داسې 1.5 لک افغانۍ وښایه د دې نه فکر نه کړه چې پورته راشي. که موږ لږ لږ کومک ورسره وکړو کړلی شو د ژوند بدل کړو کړلی شو یو دردمن پلور یوه دردمنه مور خشوله کړو او د یې دوباره اختر روالو ځکه چې یو پلور هغه وخت ډېر خوشحالېږي چې کله د ده بچیان روغ وي روغ صحت یې وي او هېڅ مشکلونه نه لري. څومره اوس درد دی ته درد ده کې سیز یا خوږېږي یا. خو کوم وخت ډېر خوږېږي بچي دغه شپه رات خوږېږي د غرمه ټایم کې بیا د پلور درسره ویښ وي دا درته بیا جګ وي درته کښېني شپه یې ملازونه پرې راته ویښ وي نره جنه د ملازونه راته و چارې ته لور شي. داسې ډېر خلک د اوس کسي څه غوښتنه لري خلکو نه خلکو نه دا غوښتنه لرم چې موږ سره مرسته وکړي پلار مې ګاډی چلوي بیزې منډی کې کور کې. ښه لیدونکو راځئ دوی سره مرسته وکړو مستحق خلک دي راځئ چې موږ داسې په خپل ژوند باندې شکر وباسو چې موږ داسې اولادونه روغ دي او دغه دردمند پلار سره همکاري وکړو. نو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوو چې بل ځل د خپلرجان ته موږ لمن ور ډکه کړو چې دغه د پیسې او ته د خپل رنځور بچي علاج پرې وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وخت ته غواړم. په دې حالات لیدلې نه وو ما
په دل